ټولو مېلمنو، ښاغلو متنسینو، ډاکټرانو، اتحادیې مسؤلینو، د ابدالي طبي پوهنتون او د ابدالي کمپلیکس بډ سنټر پوهاند صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راپور ډاکټران بله برخه چې موږ لوړه مالیکولر بیولوژي ده چې د هغې معاینات به د هیپاټایټس سی او هیپاټایټس سی لپاره خصوصا PCR معاینات چې مرکز کابل او یا هېواد څخه بهر لیږدول کېدل، اوس به په خصوص ولایت کې په ګلوبل میډیکل لابراتوار کې د پرمختللو وسایلو پر مټ اجرا کېږي. جریمه ساتلی شي. زه په یقین سره درته وایم لابراتواري معاینات د ډاکټر سترګې دي. کله چې یو ډاکټر سترګې ونه لري هېڅکله مریض نشي تداوي کولی. دا طب کې یو عام قانون دی چې لابراتواري معاینات د ډاکټر سترګې دي. بیا یو داسې لابراتوار چې هغه په سټریمدار او په نړیوالو معیارونو برابر وي او دا به انشاءالله برابر وي. ځکه زه بېګا نیم ساعت د دې کس مسعود را خبرې ما کړې دي چې دی ما ته دعوت را کړی او ما ورته ویل چې زه درځم، خو په دې شرط پسې درځم چې معیارونه دې پوره وي. معیارونه خدمات ټول انشاءالله پوره کړي دي. تاسو خپله کتلی شئ، هلته د نږدې نه کتلی شئ. د تخفیف په مورد باندې ټول خلک مه هېرېږئ. اول په طبابت کې جرأت وکړئ. کله چې ډاکټر ته ځئ د ډاکټر نه مه ډارېږئ. ډاکټر ته ووایه ډاکټر صاحب څو روپۍ فیس دې دی؟ 150 200. ډاکټر صاحب فیس دې واخله، زه دې وایي خلم چار چېرته مفه کوه. یو شی دا دې حق دی. هر چېرته دې چې دوا واخېسته راوړه وایي وپر دغه ډاکټر ته وښیه. دی بې ګوري چې د دوا سمه ده که غلطه ده. ځکه بازار کې موږ مسلکي کسان نه لرو، مسلکي فارمسیستان نه لرو، مختلفې کمپنۍ دي، مختلف سیستمونه دي. نو هغه مسؤلیت د ډاکټر په غاړه نه دی. دا د تا حق ګرځي. ډاکټر ته ته معاینه ولیکله، خو دې کې ته مه شرمېږه چې د ډاکټر صاحب په څنګ کې لابراتوار ده یا د ډاکټر صاحب په څنګ کې دواخانه ده. ته لاړ شه، ور وګرځه، پوښتنه وکړه دا معاینه دلته په څو کېږي، دلته په څو کېږي، دلته په څو کېږي. زه د ډاکټرانو د دفاع وکیل هم یم، زه د خو د ډاکټرانو ټولنې مسؤل هم یم، خو دا اجازه هم چاته نه ورکومه چې ډاکټر خیانت وکړي، چې ډاکټر غلا وکړي، چې ډاکټر دوکه وکړي. دا هم اجازه چاته نه ډاکټر ته نه ورکوم. ځکه د ډاکټر د حقوقو د دفاع وکیل یم، د دې وکیل هم یم چې ډاکټر هم محکمې ته راکش کړم. په محکمه په ډاکټر باندې هم اول په ځان اول که زه ما ته به شخصا د ما په طرف به څوک مشکل لري. رسما ځي ارګان ته دا عریضه کوي، دولتي ارګانونو ته دا عریضه کوي، ما د محکمې ته راکش کړي. بیا رئیس دې نه اوس که موږ 400 ډاکټر صاحبان لرو، دا ټول زموږ سره ثبت دي. کوم ډاکټر چې رسمي ډاکټر دی دا زموږ سره ثبت دي. موږ سره ټولنه وجوهیت لري، حق الوجوهیت ورکوي چې د نن دننه پیم تېرېږي. نن سبا هغه پرمختللي معاینات د سر کوپړی په خوست کې خلاصېږي، دننه کوپړی خلاصېږي. نن سبا خو یو شی یاد ولرئ چې په خپلو کدرونو باندې وویاړئ. د هر قدر 10 کاله 15 کاله 20 کاله 15 کاله په خپل بخش کې کار کړی. دا د ځمکې د بیخ نه دي راپیدا شوي، نه د ونې بیخ نه راپیدا شوي. دا چا یا هندوستان کې تخصص کړی، یا پاکستان کې کړی، یا ترکیه کې کړی، یا بل ځای یا بل ځای. یو سل شل د دې سره د ونو حمایه ده، د دې سره د پلار حمایه ده. دوی نسبتا اقتصاد ښه دی چې دوی خپل الوتونه تر دې لوړو مقامونو سولی دي. همدغه زه په اخر کې بیا هم د اسلامي امارت د مشرانو نه یوه غوښتنه لرم. د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم د ورکولو اجازه چې اگر چې دا اوس څوک نه کوي، ما ته ملګري هر وخت وایي چې دا مه کوه بندیخانې ته ورولېږي، بندي دې کړي، مړ دې کړي، یا به کړي، نه به کوي، ولې به کوي، څه به کوي. د اسلام په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم څوک مخالف شته؟ اسلام په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم څوک مخالف شته؟ ضرورت شته که نه شته؟ اشد ضرورت دی. نن ماته 2 بدې موثر مریض راغلي دي چې زنانه وو، هیموریډ یې لرل. په هیموریډ کې اولنی شی چې دی د هغه مقعد کتل دي چې انل پیسور دی، انل پیسټول دی، انل هیموریډ دی، پوهان صاحب پوهېږي. زه څنګه مداخله وکړم؟
زه خو نشم کولای مجبور یم زه دوی بل ته لېږم په ټول خوست کې موږ یوه جراحه لرو په ټول خوست کې یوه جراحه لرو او ټول خوست لپاره هغه یوه جراحه به کله کافي شي نسایي ولدي باشمڅنه ان نن نه لاس کله پنځه کله وروسته نشته نو د دې سټیج نه ما مې ویل ما مې تحقیروئ نه ورته ویلو یمه یوالې په ځای کې نه یم که دوه څپې راکړې نو غورځېدلی یم او ډاره نه یم د ویلو نه چې دا غږ به اوچت نه کړم چې تر څو ژوندی وم د اسلام په چوکاټ کې د ښځې د تعلیم غوښتونکی یم تاسو یې غوښتونکي یئ لاسونه اوچت کړئ لاسونه اوچت کړئ مولي صاحب ته وایه لاسونه اوچتوئ چې ښځه د مریضه شي بیا روش شي چې کله ښځه راته پیدا کړه چې ور ویلېږم چا ته ور ولېږم ولې لاسونه اوچتوئ داسې نر غونډۍ اوچت کړئ مننه الله م خوشحاله لرم د خوست ولایت د ډاکټرانو اتحادیې رئیس ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالحکیم زدران نړۍ مننه واقعا قیمتي خبرې وړاندې کړې خوږ انسان دی الله دې تل سرلوړه لري ښاد او آباد اوسئ محترم معاون صاحب قدرمنو مولوي صاحبانو علماء کرامو او نننۍ غونډې ته د ټولو قدرمنو ته اجازه اول خوشحاله یم چې په یوه مهمه پرانیسته کې چې د ګلوبل طبي لابراتوار د پرانیستې مراسم دي اشتراک لرم هر قدم چې د طب په برخه کې څوک اوچتوي هغه موږ ستایو هغه موږ تاییدوو ځکه چې موږ د څلوېښت کلن جنګو په درشل کې په هره خوا کې زیاتې ناخوالې لرو او دا ناخوالې به ورو ورو لږوو کمین دروند سړی و ډېرې درندې خبرې وکړلې خو زه فقط یو ځل بیا داسې وایم چې موږ ټول طبیبان لکه څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب حکیم ویل چې اصلا د دفتر سترګې لابراتوار ده کله چې موږ ته لابراتواري معاینه راځي نیک قدم بولم او دا نیک قدم د طبیبانو دپاره بولم طبیبان ضرورت لري چې ناروغانو ته معاینات ولیکي او طبیبان ضرورت لري چې معاینات هم باید په درست ډول اجرا شي نو موږ فقط انتظار کوو د ښه پرمختګ انتظار کوو زموږ دعاګانې هم در پسې دي زموږ ملګرتیا هم در سره شریکه ده د ابدالي طبي پوهنتون او ابدالي کمپلکس بنسټګر پوهان صاحب بچه‌زار ابدالي نړۍ مننه چې تر دریځه راغی ښکلې ارزښتناکې خبرې زموږ او تاسو سره شریک کړې د غونډو په تګاکو ښاغلو راغلو علماء کرامو مجاهدینو ډاکټر صاحبانو او نورو مېلمنو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الحمدلله ثم الحمدلله چې نن په یوه داسې پرانسته کې ګډون لرو د کومې پرانستې اهداف چې زموږ د ویاړلي ولس د صحت پر بنا باندې ده یقین ځوانان ډېرې کلکې ارادې لري او ښه هوډ لري چې د خپل ژوند د پرمختګ دپاره د خپلو اولسونو د بهبود دپاره مختلف ابتکارات کوي ورونو که چېرته دنیا ته وګورو ډېر پرمختګونه راغلي دي خصوصا د افغانستان د مختلفو حالاتو کې چې په افغانستان باندې تیر شول او افغانستان د کومو بحرانونو سره لاس او ګریوان خو بیا هم زموږ د تاسو ځوانانو خپلې حوصلې ماتې نه کړې نن که چېرته موږ تاسو د خوست حالاتو ته رسمي په دندو مرل شوي او وظایف لري د دوی نه مهیله د هغه ده چې دوی یو داسې نمونه تمثیل کوونکي پاتې شي چې نور لابراتوارونه چې دي د هغوی د دوی کارکردګي او د دوی کړنه د دوی مصرفات او کیفیت ډېر بالاتر وي
په خوست کې یقینا چې ډېر لیبراتوارونه دي خو بعضې داسې شیان دي چې یا تر اوسه پورې نیمګړي دي موږ هغې ته لاسرسی نه لرو خو د ګلوبل په پروګرام کې کومه ایجنډا چې لیکلې شوې ده انشاءالله دا د خوست ته یوه لویه لاسته راوړنه وي الله رب العالمین دې د دوی په کاروبار کې د دوی په کړنو کې برکات واچوي د صحت امیر ټیم د دوی تر شا ولاړ دی کوم مشکلات او کوم مسؤلیتونه چې موږ ته راجع کېږي شپه ورځ د دوی په خدمت کې یو بیا هم د دوی نیکه توفیق او د توجه نه مو یو جهان مننه چې نن په خوست ولایت کې ډېر د ویاړ ځای دی چې په عصري او مډرن ټکنالوژي سره د خوست ولایت کې نوي پرانیسته وکړه په دې ګلوبل طبي لابراتوار کې کوم معاینات ترسره کیږي ځانګړي معاینات مایکروسکوپیک معاینات واکسینو خدمات هیماتولوژي معاینات بیشمیک معاینات هورموني معاینات سیولوژیک معاینات ټول په ګلوبل طبي لابراتوار کې ترسره کیږي فكاتا زادي أو سمسور زمني وضفان إسلام فكاتا زادي أو شاعر یای چې ډول بشم اتن بشم شغله بشم ډول بشم اتن بشم شغله بشم بیا به رقیبان د امارت په ګډا کوي ډول بشم اتن بشم شغله بشم بیا به رقیبان د امارت په ګډا کوي د دې افتتاح سره هغه مخالفین چې مونږ په څنګ کې لرو په ګډا کوو مننه صاحب ډېره مبارکي یې مرګلي نه مننه خیر سي دا غونډه کې کارالو ډېره مننه خیر سي للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين